دا څه ځواني ده چې ټول عمر دې په ګناهونو کې په عیش عشرت او په نشو تماشو او په غفلتونو کې تیر شي دا ځواني نه ده ګوره د ګناهونو نه نفرت کړي دې ته ځوان ویل کې رب العالمین ځوانان چاته ویل ځوانان هغه دي چې د دین کار کوي نو د داسې ځوانانو دپاره زما عزتمندو بې ګوره فضیلتم او غوروال هم ډېر زیات ځوان دې ته ویلی کېږي چې د شرک نه براعته ځوان دې ته وایي چې د ګناه نه براعته ځوان دې ته وایي چې په نیکو اعمالو کې د هر چا نه مخکې دا ځوان دی دا څه ځواني ده چې ټول عمر دې په ګناهونو کې په عیش عشرت او په نشو تماشو او په غفلتونو کې تېره شي دا ځواني نه ده ګوره ځواني چې الله یې تعریف کړې هغه دا ده انهم فتیة ولې وایي آمنوا بربهم عقیده د توحید وه او دعا به دا ویلا چې الله رب العالمین موږ له توفیق راکړي چې موږ په دې دین باندې مضبوط وګرځېږو او مضبوط په دې دین باندې همیش پاتې شو په ځوانۍ کې انسان ته ډېر شیطانان غلط ماحول غلط ملګری غلط چیزونه دا ورته متوجه وي دا ګمراه کوي نو په کار دا ده چې په ځوانۍ کې سړی د دې ټولو ګمراهیو هغه څه وکړي مقابله وکړي او دا ټول خواهشات دا د خپو د لاندې راغلي دي ما من عبد إلا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان فورز د قیامت به د هر انسان سره الله تعالی برای راز خبرې کوي او د الله او د بنده ترمنځ ترجمان نشته بیا داسې نشي ویلی چې زه فلاني ګمراه کړی یم په دې نه خلاصېږي لکه عقل هم چلوه چې نوجواني او ته زیق ته قبرونو ته سجده لګې نوجواني ته بوتانو ته سجده کې ستا دا ځواني شوه چې ته ورځې ته د قبرونو نه مددونه غواړې چې په ورځ د قیامت د انسان نه چې تپوس کېږي په دې سختو حالاتو کې وایي د انسان دا خپې چې دی دا به قدم وانخلي حتی یسأل عن 4 تر دې چې د دې نه د 4 خبرو تپوس نه وي شوی روایت دا ترمذي کې د 4 خبرو جواب یې نه ورکړی بعض روایتو کې 15 خبرو د عمر باره کې به تپوس کېږي څه باره کې عزیزانو د عمر ګوره فضول نه دی دویم عن شبابه فيما ابلاه د ځوانۍ په باره کې به تپوس کېږي او دریم د مال په باره کې څنګه دې ګټلی او څنګه دې لګولی او څلورم دا د څه په باره کې د علم په باره کې چې تا د پیغمبر درغلی او تا څومره عمل کړی او د پیغمبر په خبرو باندې نو زما عزتمندو ورونو دا ځواني دا لوی نعمت دی د نعمتونو د رب العالمین د طرفه په دې ځوانۍ کې بندګي کول پکار دي په دې ځوانۍ کې د الله سره تعلق جوړول پکار دي زمونږ استاد مخې ته ډېر تاریخونه د ځوانانو پراته دي خو مثال په تور باندې اسامه ابن زید 19 کاله عمر او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله شام ته لښکر لګو دای په مقرر کو 19 کلن نن سبا خبرې نشي کولای خو د ځوانانو اهمیت په دین کې څومره او مغه ځوان او ابوبکر صدیق براغه هغه ته به سفارش کو چې عمر رضی الله عنه ما سره پاتې شي بل واقعا علی رضی الله تعالی عنه نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت په شپه باندې هغه ته ویلا چې خلک را جمع شوي کفار را جمع شو د نبی علیہ السلام د کور نه ارد ګرځي چاپه وګرځول چې نبی علیہ السلام به وجنو او علی رضی الله عنه ته ویل چې ته زما په کټ کې سملا او دلته شپه وکاغه ځان پېښ کو قرباني ته مرګ یقیني او الله بچ کو ځوانان دې ته وایي چې قرباني به ورکوي